جوړ بشي وطن دا زما وطن جوړ بشي وطن جوړ چې زمونږ د ځوان نسل ذهنو نشي کاڼي د وطن به مو لالو نشي کاڼي د وطن به مو لالو نشي یو بل ته چې لاس په صداقت ورکړو یو بل ته چې لاس په صداقت ورکړو ختم به په زړو کې نفرتونه شي کاڼي د وطن به مو لالو نشي جوړ چې زمونږ د امام غزالي د علمي کمپلیکس د چوپړونو په لړ کې الهادي مکتبه الهادي مکتبه یو ځانګړتیا لري چې په دې کې مختلف کتابونه دي په دې کې د عامې مطالعې کتابونه دي په دې کې د فنونو کتابونه دي مسائل دي د تفاسیرو دي د احادیثو کتابونه دي خلاصه مختلف کتابونه دي په دې کې هغه کتابونه دي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې په ډېره کمه اندازه باندې داسې مکتبې به وي چې په هغه کې به داسې کتابونه وي د هغه له جملې څخه التوضیح لشرح جامع صحیح او وعلى هذا داسې نور کتابونه د الهادي مکتبې دروازه د تاسې په مخ باندې د مطالعې په خاطر باندې خلاصه ده او ان شاء الله په دې کې به هغه کتابونه ووینئ چې په نورو مکتبو کې د افغانستان په نورو مکتبو کې به تاسې تر اوسه پورې نه وي لیدلي یا کم لیدلي وي هم ډېر به ورسره کم مخ شوي یاست په لحاظه کوشش روان ده د امام غزالي علمي کمپلیکس کوشش کوي چې دا مکتبه نور هم غني سي ټول هغه هیوادوال چې په دې کې دلچسپي لري چې هغه دین ته خدمت وکوي او هیوادوالو ته د علمي چوپړ ووهي نو هغه کولی شي چې خپل وس او توان دلته وکاروي او په دې کې خپله ونډه واخلي چې تر څو پورې الهادي کتابتون نور هم غني سي